هماغه الله دی چې ستاسې لپاره شپه پیدا کړې ده چې په هغې کې آرام وکړئ او ورځ یې روښانه ګرځولې ده. په دې کې د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې په خلاصو غوږونو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلنه اوري. خلکو وویل چې الله څوک زوی نیولی دی. سبحان الله، هغه خو بې نیازه دی. په اسمانونو او ځمکه کې چې څه دي ټول د هغه ملکیت دی. له تاسې سره د دې وینا لپاره دلیل څه دی؟ آیا تاسې د الله په باب هغه خبرې کوئ چې ستاسې په علم کې نشته؟ ای محمده، ووایه چې کوم خلک چې په الله باندې د دروغو افتراء کوي هغوی یې هېڅکله بریالیتوب نشي موندلی. د دنیا په څو ورځني ژوندانه کې د مزې چړچې وکړي، بیا زموږ لوري ته د هغو راګرځېدل دي. بیا به موږ د هغه کفر په بدل کې چې هغوی مرتکب کیږي پر هغو باندې د سخت عذاب خوند وڅکو. دوی ته د نوح قصه واوروه، د هغه وخت قصه چې کله هغه خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه، که ستاسې په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په بیا بیا اورولو سره له غفلت نه ستاسې راویښول ستاسې لپاره له زغم نه پورته شوي دي، نو زما توکل پر الله باندې دی. تاسې د خپلو انګیرلو شریکانو په ملګرتیا سره یوه پریکړه وکړئ او هر څه پلان چې ستاسې په نظر کې وي پر هغه ښه فکر غور وکړئ، تر څو چې د هغه کوم اړخ ستاسې له نظره پټ پاتې نشي. بیا زما پر خلاف هغه عملي کړئ او ما ته هیڅکله مهلت مه راکوئ. که تاسې زما له نصیحت نه مخ واړو نو ما ته مو څه زیان ورسو؟ زه له تاسې نه د کوم اجر غوښتونکی نه وم. زما اجر خود الله په ذمه دی او ما ته حکم شوی دی چې که څوک یې ومني که یې ونه مني، زه په خپله مسلمان یعنی اطاعت کوونکی اوسم. دوی هغه دروغجن وګاڼه او نتیجه دا شوه چې موږ هغه او هغه خلک چې له هغه سره په کښتۍ کې وو وژغورل او همغوی مو په ځمکه کې جانشینان کړل او هغه ټول خلک مو غرق کړل چې زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي وو. نو وګوره، څوک چې تنبیه کړی شوي وو او بیا هم هغوی ونه منله، د هغو عاقبت څه شو؟ بیا له نوح نه وروسته موږ بېلابېل پیغمبران د هغو قومو ته ولیږل چې هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره هغوی راغلل، خو کوم شی چې هغوی مخکې دروغجن ګڼلی وو هغه یې بیا ونه مانه. په دغه راز موږ له حده تیري کوونکو په زړونو باندې مهر وهو. بیا له هغو وروسته موږ موسی او هارون له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه سردارانو ته ولیږل، خو هغوی د خپلې لویۍ غرور وکړ او هغوی مجرمان. نو کله چې له موږ څخه حقه معجزه د هغو مخې ته راغله نو هغو وویل چې دا خو ښکاره کوډې دي. موسی وویل تاسې حقې معجزې ته دا وایئ چې کله هغه ستاسې مخې ته راغله؟ آیا دا کوډې دي؟ په داسې حال کې چې کوډګران بریالیتوب نشي موندلی. هغو په ځواب کې وویل آیا ته د دې لپاره راغلی چې موږ له هغې تګلارې نه راواړوې چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه موندلي دي او په ځمکه کې ستاسې د دواړو ورونو لویي برقراره شي؟ موږ خو ستاسې د خبرې منونکي نه یو. او فرعون خپلو کسانو ته وویل چې د کوډو په فن کې هر ماهر ماته راولئ. کله چې کوډګران راغلل نو موسی هغو ته وویل تاسې چې د کومو شیانو غورځوونکي یاست هغه وغورځوئ. نو کله چې هغوی خپل منترونه واچول نو موسی وویل دا څه چې تاسې اچولي دي دا کوډې دي. الله همدا اوس دا باطلوي، د مفسدانو کار ته الله سمون نه وربخي. او الله په خپلو فرمانونو سره حق ښیي، که د مجرمانو هغه هر څومره بدې سي. نو وګورئ چې موسی د هغه د قوم له څو تنو زلمیانو نه پرته نور چا ونه مانه. د فرعون له ویرې او پخپله د خپل قوم د مشرانو له ویرې څخه هغوی وویرېدل چې فرعون به هغوی په عذاب کې اخته کړي. او واقعیت دا دی چې فرعون په ځمکه کې برلاسي درلودله او هغه له هغو خلکو څخه و چې په هیڅ پوله باندې نه تمیږي، یعنې له اسرافکارانو څخه و. موسی خپل قوم ته وویل چې ای خلکو، که تاسې په رښتیا سره پر الله باندې ایمان لرئ نو پر هغه توکل وکړئ که مسلمانان یئ. هغو ځواب ورکړ موږ پر همغه الله باندې توکل وکړ. ای زموږ ربه،
مونږ د ظالمانو لپاره فتنه مه ګرځوه او په خپل رحمت سره مونږ ته له کافرانو څخه نجات راکړه. او مونږ موسی او د هغه ورور ته اشاره وکړه چې په مصر کې د خپل قوم لپاره څو کورونه تیار کړئ او خپل دغه کورونه قبله وګرځوئ او لمونځ قایم کړئ او مؤمنانو ته زیری ورکړئ. موسی دعا وکړه ای زموږ ربه تا په فرعون او د هغه په سردارانو باندې د دنیا په ژوند کې ښکلا او مالونه لورولی دي. ای ربه آیا دا د دې لپاره دي چې هغوی خلک ستا له لارې نه بېلارې کړي؟ ای ربه د هغو مالونه تالا والا کړه او د هغو په زړونو باندې مهر ووهه چې ایمان را نه وړي تر څو پورې چې دردناک عذاب نه وي کتلی. الله تعالی په ځواب کې وفرمایل ستاسې دواړو ورونو دعا قبوله کړای شوه. ثابت قدم اوسئ او د هغو خلکو د کړنچارې پیروي هیڅکله مه کوئ چې علم نه لري. او مونږ بني اسرائیل له سمندر نه پورې ویستل. نو فرعون او د هغه لښکر د ظلم او تیری په غرض په هغوی پسې روان شو. ان تر دې چې کله فرعون په غرقېدو شو نو غږ یې وکړ ما ومنله چې له هغه ذات نه پرته بل حقیقي خدای نشته چې پر هغه باندې بني اسرائیلو ایمان راوړی دی او زه هم د اطاعت سر ټیټونکو یعنی مسلمانانو څخه یم. ځواب ورکړ شو اوس ایمان راوړي په داسې حال کې چې له دې نه لږ مخکې پورې خو دې نافرماني کوله او له فساد راوړونکو څخه وي. اوس به نو مونږ یوازې ستا جوسه وژغورو تر څو له تا نه وروسته زوزات لپاره د عبرت نښه وګرځي. که څه هم چې زیاتره انسانان داسې دي چې زمونږ له نښانو څخه غفلت کوي. مونږ بني اسرائیلو ته ډیر ښه استوګنځی ورکړ او هغو ته مو د ژوند د ډیر ستر وسایل وروبخل. نو هغو په خپلو منځو کې اختلاف ونه کړ مګر هغه وخت چې کله هغو ته علم راغلی و. په باوري ډول به ستا رب د قیامت په ورځ د هغو په منځ کې د هغه شي فیصله وکړي چې په هغه کې هغوی اختلاف کوي. اوس که ستا د هغه هدایت له پلوه لږ غوندې شک هم وي چې مونږ پر تا باندې نازل کړی دی نو له هغو خلکو نه پوښتنه وکړه چې له پخوا نه کتاب لولي. په واقع کې دا ستا د رب له لوري تا ته حق راغلی دی. له دې کبله ته له شک کوونکو څخه مه کیږه او په هغو خلکو کې مه شاملېږه چې هغو د الله آیاتونه دروغ ګڼلي دي که نه نو له زیانکارانو څخه به یې. حقیقت دا دی پر کومو خلکو باندې چې ستا د رب خبره ریښتینې شوې ده د هغو مخې ته که هره نښه نښانه راشي هغوی هیڅکله ایمان نه راوړي تر څو چې مخامخ دردناک عذابونه ګوري. نو آیا داسې کوم مثال شته چې یوې سیمې د عذاب په لیدلو ایمان راوړی وي او د هغې ایمان د هغې لپاره ګټور ثابت شوی وي؟ د یونس له قوم نه پرته د هغه کوم مثال نشته. هغه قوم چې کله ایمان راوړی وو نو البته مونږ په دنیوي ژوندانه کې له هغو نه د رسوایي عذاب ایسته کړی او هغو ته مو تر یوې مودې پورې له ژوندانه څخه د ګټې اخیستلو مهلت ورکړی. که ستا د رب اراده دا وای چې په ځمکه کې د ټول مؤمنان او فرمان برداران اوسي نو د ځمکې ټولو اوسیدونکو به ایمان راوړی وای. نو آیا ته خلک مجبوروي چې ایمان راوړي؟ هیڅ ساکښ د الله له اذن نه پرته ایمان نشي راوړلی او هغه کسان چې له عقل نه کار نه اخلي الله پر هغو عذاب راولي. دوی ته ووایه په ځمکه او اسمانونو کې چې څه دي هغه په غړېدلو سترګو وګورئ او کوم خلک چې له سره ایمان راوړل نه غواړي د هغو لپاره نښانې او اختارونه څنګه ګټور کیدی شي. اوس دوی له دې نه پرته د بل څه شي انتظار باسي چې همغه بدې ورځې وګوري چې له دوی نه مخکې تیر شوو خلکو لیدلي دي. دوی ته ووایه ښه نو انتظار وباسئ زه هم له تاسې سره منتظر یم. بیا کله چې داسې وخت راځي نو مونږ خپلو پیغمبرانو او هغو کسانو ته نجات ورکوو چې ایمان یې راوړی وي. زمونږ همدا کړنلاره ده پر مونږ باندې دا حق دی چې مؤمنان وژغورو. ای پیغمبره ووایه چې ای خلکو که تاسې تر اوسه پورې زما د دین په باب په څه شک یاست نو واورئ چې تاسې چې له الله نه پرته د کومو بندګي کوئ زه د هغو بندګي نه کوم بلکې یوازې د هغه خدای بندګي کوم چې ستاسې مرګ د هغه په واک کې دی. ما ته حکم شوی دی چې زه له ایمان راوړونکو څخه اوسم
او ما ته ویل شوي دي چې ته یوې خواته اوسه، خپل ځان سم سیخ پر دغه دین قایم کړه او هیڅکله له مشرکانو څخه مه کیږه. او له الله نه پرته کومه داسې هستي یعنې کوم شی مه بله چې نه درته ګټه رسولی شي نه زیان. که ته داسې وکړې نو له ظالمانو نه به یې. که الله تا په کوم مصیبت کې واچوي نو په خپله له هغه پرته بل څوک نشته چې دا مصیبت ایسته کړي. او که هغه ستا په باب د کومې ښېګڼې اراده وکړي نو د هغه د فضل مخاړونکی هم څوک نشته. د هغه چې له خپلو بندګانو نه چاته خوښه شي خپل فضل ورباندې پیرزو کوي او هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم ووایه چې ای خلکو تاسې ته ستاسې د رب له لوري حق راغلی دی. اوس چې څوک سمه لاره غوره کړي د هغه سم حرکت د همغه لپاره ګټور دی او څوک چې ګمراه پاتې شي د هغه ګمراهي د همغه لپاره تباه کوونکې ده. او زه پر تاسې باندې کوم څارندوی نه یم. او ای پیغمبره ته د هغې لارښوونې پیروي کوه چې تا ته د وحی په وسیله لیږله کیږي او صبر وکړه تر څو چې الله فیصله وکړي او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی.